دفاع وزیر ملا یعقوب د خپل پوځ لپاره سترې وسلې ترلاسه کړې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کو چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د 215 اعظم قلی اردو منصوبینو بېلابېل ډوله وسلې ګټه اخیستنې ته چمتو کړي دي. یکشنبه 25 د چنګاښ 1402 کال د یادې قلی اردو د توپچي مدیریت منصوبینو د هلو ځلو او د مسلکي انجنیرانو د زیار و کوښښ په پایله کې 5 میله 03 میله 01 او 1 میل BM12 ترمیمو د ګټه اخیستنې لپاره آماده کړي دي. د اعظم قلی اردو د رهبري مقام په وینا چې د ویجاړو نظامي وسایطو او اسلحو ترمیم ته ځانګړې پاملرنه لري او په دې وروستیو کې ګڼ نظامي وسایط او وسلې ترمیم شوي دي. بلخوا د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په وروستیو 4 ورځو کې هیواد ته له پاکستان څخه د 1,109 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکړی دی. یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې یاد شمېر کډوال د روانې چنګاښ میاشتې له 20 څخه 24 نیټې پورې هیواد ته راستانه شوي دي. بل پلو بیا د اوروزګان سیمه ییزو مسؤلینو ویلي جدي تصمیم یې نیولی چې په ټول وس به د افغانۍ دود کېدو لپاره هڅې وکړي او له همدې کبله یې په یاد ولایت کې هغه هټۍ تړلي چې راکړه ورکړه یې په بهرنیو اسعارو او په ځانګړي ډول په کالدارو ترسره کوله.